وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام پر تاسو. زه احسان کمال یم. د بریالیو څیرو خپرونې ته تاسو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې موږ په کاناډا کې تاسو ته بریالۍ څیرې در پیژنو چې یو له هغې جملې څخه عبدالرحیم پوپلزی دی چې ډېر افغانان یې له نوم او له تجارت سره نااشنا دي. په دې خپرونه کې موږ تر ډېره هڅه کوو چې د عبدالرحیم په تجارت او د ژوند په نورو اړخونو باندې مفصلې خبرې وکړو. هیله ده چې تاسو د خپرونې تر پای شیبو را سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د خپرونې لپاره حاضر شوئ. لومړی سر کې غواړم عموما دا پوښتنه هر چېرته کېږي چې پوپلزی اصلا د افغانستان د کوم ولایت څخه دی؟ د کندهار. ډېر ښه. تاسو د کندهار ولایت څخه یې، نو څونه وخت کېږي چې تاسو په کاناډا کې ژوند کوئ؟ تقریبا 15 کاله. 15 کاله کې تاسو په کاناډا کې مېشت یې. کله چې مهاجرت دی یو کس له یو هیواد څخه بل هیواد ته ځي، طبعا له ډېرو ترخو خوږو تجربو سره به مخ کېږي. کله چې تاسو په لومړي ځل لپاره کاناډا ته راغلی، ستاسو ژوند څنګه پیل شو؟ خپل ژوند هم څنګه را پیل کړل او تر دې ځای هم څنګه راورساوه؟ الحمدلله، اول خو برای شما سلام و به همکار شما سلام. خداوند عز وجل بر مردم مظلوم افغانستان رحم کنه و همیشه پیروز و سربلند داشته باشیشانه. تقریبا در سال 1987 ما به کانادا آمدیم. خیلی جوان بودیم و هم زندگی ما در اینجا سپری شد. دشواری های زیاد دیدیم، یعنی سختی های کار، دشواری های کار و بعد از او زحمت کشی های زیاد انجام دادیم که خداوند عزوجل ما را به مرحله رسانده که یک سنتر خوب یا یک مکتبه خوب یا کتابخانه خیلی خوب داریم و هر وقتی که در اینجا داخل میشیم حمد و ستایش رب خدا میگیم و ما در زندگی خود موفق و کامیاب و معید شدیم و از ما سپاسگزار خدای عزوجل هستیم. مننه. چون په کاناډا کې اسلامي کتابتون دی، څه د دې باعث شول چې تاسو سره داسې د یو اسلامي فکر د جوړېدو، یو د اسلامي کتابتون د جوړېدو فکر پیدا شو؟ د دې خاطره چې اکثریت علما په دې ملک وایلی چې څوک دعوت به بنکي برای زندگی کردن در اینجا حرام می باشه. یعنی باید یک کار دعوت اسلامی رو راه پرتین که خداوند شما را از دشواری های که در اینجا زندگی میکنین نجات بده و شما موفق و رستگار شوین. باید کار دعوت انجام بدین. بعد از این ما تصمیم گرفتیم که همین کار دعوت آغاز کنیم و در این کار الحمدلله موفق شدیم. 10 نفر تنها در همین کتابخانه ما ایمان آوردن و به اسلام مشرف شدن. از این مردم های سیاه‌پوست یا از این سفیدایی که کانادی الاصل هستن به اسلام گرویدن و ما ممنون شدیم از همین و فعلا هم هر وقتی که به مرکز خود میاییم بسیار شکرگزار خداوند هستیم و مردمای شریف و مردمای تحصیل کرده، مردمای با ایمان و غیر با ایمان در این مرکز ما میایم و ما را فقط هدایت الله سبحانه و تعالی باعث شده که ما این مرکز جور کنیم و هر کس توفیق نداده خداوند عزوجل و ما ممنون الله هستیم که بسیار ما را در این راه در این رستگار ساخته و کامیاب ساخته و راههای خیر برای ما نشان داده. مننه. لکه څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته تاسو ته غیر مسلم هم راځي. کله چې دوی په لومړي ځل لپاره کتابتون ته را داخلیږي، تاسو سره رویه څنګه وي او په ټوله کې په دې کتابتون کې د څه ډول یو احساس کوي؟ والله اکثریت کسایی که جمعی مردمای تحصیل کرده هستن. تحصیل کرده هستن وقتی مرکز ما رو میبینی چیزی نو و تازه برشان معلوم میشه
و احساس خوشی میکنن و تقاضای قرآن از ما میکنن و بعضی کتبی است که برای دعوت ما به زبان انگلیسی و زبان فرانسوی و زبان اسپانوی و قرآن ها به زبان های مختلف ما داریم در این مرکز خود. اکثریت به سیستم رایگان برایشان میتیم و ما از در این مرکزی که هستیم باید هر کسی که میایه باید پایش یا کفشایش بیرون بکشه و داخل مرکز شوه و اکثریتی را که قرآن برایشان دادیم یا کتاب درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان دادیم یا درباره دعوت به اسلام یا انفارمیشن اسلام برایشان دادیم، اینا بعد از یک مدت کوتاه دوباره مراجعه کردن و از ما تشکری کردن و خداوند توسط هم یک کتاب اینا رو به دین اسلام مشرف گرفتن. ډیر ښه. دا راته ووایه چې د دې کتابتون څو کاله کېږي، څومره وخت وشو چې دغه کتابتون تقریبا ډیر وخت شو، 24 کاله. ډیر ښه، 24 کاله کېږي تاسو کتابتون چارې الحمدلله. بل سوال دا دی چې مثلا د دې کتابتون په جوړېدو کې پایل کې تاسو دا ټول کارونه په یوازې توګه کړي که نه کوم څوک سره همکاري شوې؟ زما ورور مې د نوم احمد صدیق پاپلزی ده او زما یو خوری د په امریکا اوسېږي، د دې نه مونږ غوښتلی چې مونږ سره د قرضه راکړه یو کم خدای ته اجر ورکړي. خداوند برایش اجر بده. عبدالجمیل نامش است. اوی به ما یک مقدار پول کمک کرد، یک مقدار خود ما داشتیم و آغاز کردیم و در کار خود الحمدلله موفق شدیم از نگاه مالی و از نگاه معنوی. هم ثواب هم خرما خداوند عزوجل به ما عطا کرده. بسیار پوپلزی صاحب غواړم وپوښتم چې په کاناډا کې د یو اسلامي کتابتون چارې مخته بیول یو آسان کار نه دی. په دې برخه کې تاسو له کومو چیلنجونو ننګونو سره مخ وای؟ والله اگر راست بپرسین کانادا را خدا مردمش هدایت کنن در راه خیر و به سوی خیر. مردم شریف هستند و حکومت کانادا هم در قسمت تقویه بیزنس ها درد سر برای کسایی که آغاز بیزنس میکنن نمیدن، یعنی دوچار مشکلات نمیسازن. برای علاوه که دوچار مشکلات آسانگیری هم دارن. در این سرزمین برای هر کس اجازه است که به دین خود مذهب خود کار کنه و تلاش کنه، مانع نیست. خوب یک تعداد مردم هستن که اونا مخالف با اسلام هستن ولی چون نظام کنترل کرده همه مردم، هیچ کسی نمیتونه که دردسر خلق کنه. همیشه آسایش آرامی بوده، یعنی دروازه برکت و خیر باز بوده، به ما دردسر نبوده. یعنی په دې 40 کلونو کې تاسو کتابتون چارې مخته بیا کوم چا داسې تعصب په لوړه کچه تاسو سره نه دی کړی؟ کله کله بد دومره نه دی، یو دوه درې څلور. په دې کتابتون کې مونږ د څو ژبو کتابونه موندلی شو؟ مونږ الحمدلله پښتو ژبه، دری ژبه، انګلیش، فرنچ، سپانیش، فیلیپینوس، چاینیز، سبحانه و تعالی، Indian, Punjabis, many language. We have زبانهای مختلف مونږ سره شته دي. عموما کې دا کتابونه چې تاسو یادونه وکړه چې د مختلفو ژبو کتابونه دلته مونږ موندلی شو، دا اکثره ټول د څه په اړه دي؟ د قرآن عظیم شان ترجمه په مختلف ژبو کې، احادیث نبوي صلی الله علیه و سلم، د فقه کتابونه، سیره د سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیره انبیاء علیه السلام، فقه درباره زنها و درباره نکاح زنها و درباره یعنی جنرال کتابای مختلف درباره اخلاق است، آداب است، کاراکتر است، مختلف کتاب ما داریم. درباره عیسی ابن مریم علیه السلام اکثریت کتاب دعوت به او می باشه. درباره تاریخ اسلام می باشه.
که مختلف است، که تاریخ ابن خلدون است، تاریخ امام طبری است، تفاسیر قرآن عظیم شان است به زبان‌های مختلف، الحمدلله، به زبان انگلیسی، فارسی و عربی، و ترجمه های قرآن عظیم شان به زبان‌های مختلف است، الحمدلله والمنه. بسیار تشکر. امی کتابا که شما گفتین از کدام کشورها وارد میکنین؟ اکثریت کتاب‌ها را از سعودی عربیه، لبنان، سوریه، دمشق، امریکا، مالزیا، از انگلستان و از کشورهای مختلف وارد میکنیم کتاب‌ها را، الحمدلله. چرا اکثریت به زبان انگلیسی چاپخانه بزرگ مثل دارالسلام و IPH یعنی اینترنشنال پابلیشر هاوس است که اینا بازارها کتاب به ترجمه انگلیسی دارن، در زبانهای مختلف دارن کتاب‌های ترجمه، از اونجا میریم سعودی. چرا کتاب امانت خدای عزوجل است، باید کتابی باشه که در عقاید خلاف سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باید گنجانیده نشده باشه. له افغانستان څخه تاسو د کتابونو واردولو برخه څومره چټکه ده؟ د افغانستان څخه څونه کتابونه واردوي؟ والا در افغانستان خوب مشکلش این است که یکی زیاد کتاب چاپ نمیشه در افغانستان، دوم راه بسیار فاصلهش دور است و ما موفق نشدیم. تنها میوه خشک از اینجا از افغانستان میاریم و در اینجا بسته‌بندی میکنیم، به فروش میرسانیم. یا هم یک نعمت بزرگ است که به کشور خود یک مقدار کمک میکنیم در قسمت تبادله. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې موږ له افغانستان وچه میوه هم واردوو، کتابتون کې موږ وچه میوه هم ګورو. د دې ترڅنګ موږ نور د اسلامي ارزښتونو ډیر زیات توکي دلته وینو. دغه له کومه هیوادونو نه راوړئ؟ از سعودی میاریم عطریات، از امارات میاریم، از مالزیا میاریم و از اندونزیا میاریم عطوره و دیگه دکوریشن یا گفت آیتم است یا از کشورهای مختلف وارد میکنیم. قسم کتابخانه اسلامی در کانادا در تورنتو دیگه هست یا نه؟ کتابخانه زیاد است، مگم الحمدلله و المنه که الله سبحانه و تعالی به ما بسیار رحمت بزرگش فرستاده. بزرگترین کتابخانه در نورت امریکا، یعنی در امریکا و در کانادا، همه کتابخانه ما بزرگترین کتابخانه است که در حدود 4500 اسکوئر فیت بزرگی داره و با تعداد زیاد کتب عربی و انگلیسی و فارسی و پشتو مختلف کتاب ها در اینجا موجود است. یعنی در هر شعبه کتاب، در مسائل قرآن، احادیث، فقه و تاریخ و دعوت زیاد کتاب ما اینجا داریم و ممنون خدا هستیم و الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق داده. بدون توفیق الله سبحانه و تعالی هیچ کار صورت نخواهد گرفت. ممنون الله هستیم. تشکر. کسانی که روزانه اینجا میآیند کدام کتابا را زیاد خوش میکنه؟ والله مختلف است. بعضی غیر مسلمان ها که میاین اکثریت درباره سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه و درباره انفارمیشن اسلام پرسان، معلومات درباره اسلام و کلام خدای عزوجل به زبان انگلیسی میخواین. و دیگه جوانا که میاد اکثریت کتاب عقاید زیاد میخرن در اینجا. بعضی کسا تاریخ هم میخرن و بعضی کسا درباره نماز، فقه، اصول، تمام کتابا جنرال فروخته میشه. ډیره مننه. خواهش کوم. دلته د افغانانو راتګ په
کومه کچه دی افغانان دلته زیات راځي او کنه؟ افغان‌ها کم میآیند متاسفانه. افغان‌ها در مسائل سیاسی بسیار مصروف هستند، در مسائل اسلامیشان متاسفانه بدبختانه ضعیف هستند کم میآیند. ما در حدود بیشتر از $200,000 امریکایی را ما کتاب فارسی، کتابی که از نشر احسان ایران است خریدیم، کتابای پشتو خریدیم. متاسفانه کم میآیند، بازم شکران است الحمدلله. مقدار کم هم که میآیند ما ازشان تشکر میکنیم. تاسو څه فکر کوئ چې دلته په کاناډا کې میشت افغانان تاسو د افغان په توګه پیژني او کنه؟ ټول افغانان مونږ ته پیژني، ټول هر چاته چې پوښتنه وکړي بیا حبیب اسلامي کې او مونږ ته عبدالرحیم او زما ورور چې دی احمد صدیق ټول پیژني الحمدلله. په عموما کې ستاسو زیات کسان د کومو هیوادونو دي چې دلته روزانه راځي؟ سومالي خلک دي، دا وایټ کینیډین دي، سپینه کینیډین، او نوی مسلمانان چې دي ډیر راځي. د افریقا خلک ډیر راځي دلته، که نایجریا دي، سودانی ده او نور ملکونه ده، دلته ډیر راځي. او بیا د هندوستان خلک او د پاکستان خلک او کله کله د بنگلادیش خلک هم راځي دلته. در زندگی چقدر برنده هستین؟ والله خدا بر ما بسیار منت گذاشته، 100% ما ممنون خدا هستیم. از نعمت اسلام و از نعمت صحت و سلامتی ما برخوردار هستیم. یکی دوم هم سومش هم از نعمت امرار معیشت هم خداوند برای ما بسیار عطا کرده. هیچ مشکل نداریم و لحظه ای که ما یک قدم میگذاریم از خدا تشکر میکنیم که ما را در بهترین و افضلترین و نیکوترین حالت قرار داده و نعمت علم که برای هر کس ارزانی نمیشه برای ما در این مرکز عطا کرده. ما ممنون الله سبحانه و تعالی هستیم و بسیار خودم موفق میدانیم و این کامگاری هم بازم از جانب الله سبحانه و تعالی است. خپلځای صاحب غواړم دې په اړه هم وپوښتم چې دلته ستاسو د فامیل غړي په دې کتابتون کې ستاسو سره څومره همکاري کوي او موږ یو کوچنی ماشومه ګورو په کتابتون کې چې دغه ستاسو څه کیږي او د دې رول دلته څه شی دی په کتابتون کې؟ ماشاءالله دی زما کوچنی لوره ده او نوم یې زینب ایمان پوپلزی او دا په اولم کلاس کې ده او ما سره همیشه دلته راځي کومک کوي او دی ځای چې دی د دی ستور ده. ډېر ښه. You help your father? Yes. You happy to help your father? Yes. Okay. What do you want for future in your life? My dream is to be a doctor. A doctor? Everyone a doctor. You should be a good teacher. But I want to be doctor. Okay. Okay, but need lots of work. Yes. Just, I can still help patients. you have patience? Okay. پوپلزی صاحب ډېره زیاته مننه. غواړم په وروستیو کې دومره وپوښتم چې تاسو 40 کاله کېږي د کتابتون تجارت مو پیل کړی دی، کتابونو د فروش په باره کې. که یو څوک نوی غواړي په کاناډا کې خپل تجارت په هره برخه کې پیل کړي، طبعا هغوی لپاره به ستاسو ښې مشورې وي. هغوی لپاره ستاسو مشوره څه ده؟ والله پیل له کوم ځایه الحمدلله واخلي؟ تجارت یک سنت خیر است از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از سلف صالح به جا گذاشته. مشوره ما خوب است که اگر کسی استطاعت و توانمندی داشته باشه باید تجارت کنه. در تجارت خیرهای زیاد نفت است و در اوجه باید 3 شرط مد نظر بگیره که یکی استخاره کنه در قدم اول، دوم مشوره کنه با دوستا و نزدیکای خود و سوم با مردمای مصلح و نیکوکار، سوم اعتدال مد نظر بگیره. چرا میان روی یا اعتدال در او خیر نفته است که الله سبحانه و تعالی میفرمه
یعنی کار دشوار نیست. بعد از او توکل خود بر الله سبحانه و تعالی کنه، انشاءالله موفق میشه. و راستکاری و درستکاری و امانتداری در این عمل تجارت اشد ضرورت است که باید بسیار امانتدار باشه و صالح باشه و خیرخواه باشه و فوکسش تنها برای پول جمع‌آوری نباشه. انشاءالله الله راه خیر برشان باز میکنه. بر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که شما از دو چیز پریشان نباشید که اینا در پشت شما روان است. یکی مرگ است که حتما شما رو چیس میکنه یا دریافتتان میکنه، و یکی رزق شماست که در پشت شما میآید. اگر دنبال رزق رفتی سرگردان میشی و اگر توکل بر الله کردی رزق در پشت شما میآید. و به این خاطر مشروع است کار بزنس و تجارت یا کار سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و اگر اقدام کنن انشاءالله کامیاب میشه. خود در تجارت فراز و نشیب زیاد است، باید انسان صبرشی که باید داشته باشه، یعنی ناامید نباشه. انشاءالله کامیابی و سرفرازی و موفقیت حتما در پیدا میکنه انشاءالله. ډیره مننه خواهش چې کوم زموږ انشاءالله. سره د خپرونې لپاره حاضر شو. خدای دې با عزت لري تاسو هم کامیاب ولري. خدای تعالی تاسو ته په دنیا او آخرت کامیاب ولري، موفق او کامگار اوسئ. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه د بریالیو څیرو خپرونه چې ما احسان الله کمال له عبدالرحیم پوپلزي سره ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بیا چې په یو بله خپرونه کې ستاسو درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم.